ما او ابلیس کې څه فرق دی؟ زما په عمل باندې نن ځمکه شرمنده ده، آسمان شرمنده دی. زما په عمل باندې آدم علیه السلام شرمنده دی، نوح علیه السلام شرمنده دی، شیث و ادریس علیه السلام شرمنده دی. ان تر دې یوه ورځ را روانه ده، پیغمبر علیه السلام صحابو ته وویل ای زما صحابو انی فرتکم علی الحوض، زه به په حوض کوثر ستاسو انتظار کوم. الا فلا تسودوا وجهي، خبردار ای زما صحابو زما مختور نه کوي، ای زما امتیانو زما مختور نه کوي. دا حدیث په دې الفاظو د دې معنا کول علما د دې دا معنا نه کوي. ما نن د پیر صاحب د مخې بې ادبي وکړه، د علماو مخې مې بې ادبي وکړه چې د دې الفاظو مې په دې الفاظو سره د دې الفاظو په دې الفاظو سره دا معنا دا زه بې ادبي ګڼم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الا فلا تسودوا وجهي، خبردار زما امتیانو چې زما مختور نه کوي په حوض کوثر باندې. علما دا معنا نه کوي، علما فرمایي الا فلا تسؤني بعمل قبیحک، خبردار زما امتی ما پسې چې راځي داسې عمل را پسې رانوړي چې ما پې غمجن کوي، ما پسې چې راځي داسې عمل را پسې رانوړي چې ما پې پریشانه کوي. هغه ودونو والا چې هغې په خپلو ودونو کې ډمان ګړی، اجړاګان ګړی، د ډول او د سورني انتظام یې کړی، د سپکو د سپورو مجالس یې قایم کړي، شپې په دې باندې شوګیر شي چې ګانې لګېدلي بجانې لګېدلي. دا عمل به بروز محشر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خفګان سبب ګرځېږي که نه به ګرځېږي؟ لہذا زه پر یو خبره ډېر زور راوړم او دا خبره چې ما کله اورېدلې ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه حدیث مخې ته رالو چې صحابه کرامو خندله. پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي نه بهر راغی، صحابه کرامو ته وفرمیل ای صحابو په څه باندې خاندئ؟ خنداګانې په څه باندې کوئ؟ والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. په خدای مې د قسم په خدای چې زه د څه نه خبر یم، که د هغې خبرو علم تاسو ته وشو ستاسو خنداګانې به ختمې شي، ستاسو جړاګانې به سیوا شي. د امت د نوجوان په حال باندې زه نن ژاړم. زه یم چېرته صحرا ته تللی وې، بیابانونو ته تللی وې، د امت د نوجوان به زه مایوسه یم. بعضې داسې نوجوانان وګورم چې هغه ما دپاره قابل فخر وي، هغه اسلام دپاره قابل فخر وي، هغه ایمان دپاره قابل فخر وي. زه یم د دې نوجوان نه به بروز محشر محمد رسول الله څومره خوشحاله وي، د دې نوجوان نه به بروز محشر الله رب العالمین څومره خوشحاله وي. ځکه الله رب العالمین دې نوجوان ته د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي. زه عادل شاه ته ویم، د هغې ملګرو ته ویم، څومره نوجوانانو چې دا پروګرام جوړ که ویم ورته تاسو دپاره بشارت دی. تاسو هغه خلک یې چې کوم خلک په هره زمانه کې د دین اسلام جنډه اوچته ساتي، د دین اسلام بیرغ اوچت ساتي او په خدای کې تاسو د سنتو احیا وکړله، سنت د محمد رسول الله مو ژوندي کړه. زه انشاءالله د عرش د سوري د لاندې تاسو د ځان دپاره ځای برابر که الله دې تاسو سره زمونږ نصیب کړي. زما معزز ورونو، واده په معاشره کې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې یو آسان عمل و، دا آسان ترین کارو، لیکن نن په دې زمانه کې مشکل ترین کار دا واده دی. کوم واده چې پیغمبر علیه السلام آسان کړو، صحابه کرامو آسان کړو، نکاح یې آسانه کړو، نن امت نکاح مشکله کړه، زنا یې آسانه کړه. د پیغمبر علیه السلام زمانه کې نکاح آسانه شوې وه، زنا یې مشکله کړې وه. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی، دا فقیر صحابي نه دی، دا د ابوذر غفاري غوندې صحابي نه دی، دا د حضرت بلال غوندې صحابي نه دی، دا د حضرت علي غوندې صحابي نه دی چې فقیرانو دا فقیر صحابي نه دی، مالدار ترین صحابي دی، د خپل وخت د بینک او د بیلنس او د جایداد او د پراپرټۍ خاوند دی. علما دومره فرمایي چې هغه سره هغه زمانه کې دومره دولت و، که د هغې دولت حساب ولګولی شي په دې زمانه کې دا ټول پاکستان عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه په یوازې باندې اخیستی شو. هغه عبدالرحمن بن عوف د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغی، جسم مبارک دی پیغمبر علیه السلام وکتل، زردي غوندې پې ښکارېده. ورته وی عبدالرحمن معلومیږي چې نکاح دې کړې ده، واده دې کړی دی، داسې شوي دي. عبدالرحمن بن عوف یو د الله رسوله نکاح مې کړې ده، واده مې کړی دی. وی ای عبدالرحمنه ولیمه دې کړې ده که نه دې کړې؟ وی ولیمه خو مې نه ده کړې. وی اولم ولو بشاتن، ولیمه وکړه، یوه بېزه حلاله کړه، خیر دې ولیمه وکړه. په مدینه منوره کې مسجد نبوي ګرد و نواح کې د عبدالرحمن بن عوف کور دی، لیکن د خپل واده نه محمد رسول الله نه دی خبر کړی.
علماء وی دای امت تعلیم ورکړه چې نکاح آسانه کوي. کچرته پیغمبر علیه السلام خامخا راوستو نو ار یو صحابي به دا ګڼله چې نکاح بغیر د محمد رسول الله نه کیږي، لہذا هغه به هر صحابي راوستو. پیغمبر علیه السلام من د نورو کارونو نه ایسته وي، نکاح به هم مشکله شوې وي، او بیا به د کلیو د علاقې هر معتبر شخصیت د هغې په یو نکاح کې موجودېدل خلکو فرض او لازمي او ضروري ګڼل. نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ دنیا ته تعلیم ورکړه چې د پیغمبر علیه السلام امتیانو ما داسې شو کولی چې پیغمبر علیه السلام مې راوستی وی دې نکاح له، خو را مې وستو دې وجې نه چې نکاح آسانه شي. نو مونږ ډمان راولو پیغمبر علیه السلام د نکاح نه رخصتو. هغه نکاح هغه کې به څه برکت راشي، هغه نکاح کې به کوم خیر راشي، په کومه نکاح کې چې ډمان راوغوښتلی شي الله رخصت شي، په کومه نکاح کې چې رسول الله رخصت شي، امام الانبیاء رخصت شي، د کومې نکاح نه چې صحابه کرام رخصت شي. معنا دا چې د هغې سنت د کومې نکاح نه رخصت شي، معنا دا چې پیغمبر علیه السلام سره د لاس میلاو کو یا الله رسول ستا سنت نشم پالو کولی. دلته به زه ډمان راولمه، دلته به زه بیماره خلک راولمه، فساق او فجار به جمع کومه. د تاسو دپاره مبارکۍ خبره ده چې د امت محمدیه علما